شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی. طه مونږه دا قرآن پتا باندې د دې لپاره نه دی نازل کړي چې ته دې په مصیبت کې پریوځې. دا خو یو یادګیرنه ده د هر هغه چا لپاره چې یریږي. نازل کړي شوی دی د هغه ذات د طرفنا چې زمکا او اوچت اسمانونه پیدا کړی دي. هغه رحمان د کائناتو د بادشاہي په تخت باندې قائم دی. مالک دې د هغه ټول سيزونو چې په اسمانونو او پزمکه کې دي او چې د زمکي او د اسمانونو په منځ کې دي او چې د خاورو لاندې دي. ته کو په زور خبره وکړې خو هغه پر رو خبره او درونه هم په زیاته پټه خبره پوهه دی. هغه الله دی، داغه بغیر بل معبود نشته. بهترین نمونه داغه د پاره دی. او تا ته د موسی څخه خبر هم را رسیدلې دی کله چې هغه یو ور ولیدو او خپل کور والو ته وویل چې لګ ایثار شي. ما یو ور لیدلې دی، شاید چې تاسو د پاره یو لمبر راوړم یا په دې ور باندې ماته د لارې په حق لا صفته ولګي. هلته چې ورسېدو نیو आवाज شو، اے موسی زستا رب یم، پیزار دی وباسا، ته په پاک میدان دعا کیې او ما ته غوړه کړې. کما وحی چې تا تکیږي هغه ته وق کېږه. زه الله یم، زمانه سیوا بل خدای نشته. پس ته زما بندگی کوا او زما د یاد لپاره منځ قائم کړه. بشکا د قیامت وخت ضرور راتل کې دی. زه هغه وخت پټ ساتل غواړم د پاره د دې چې هر نفس د خپل کوشش مطابق بدله بیا مومي. نو یو داسې سړی چې په هغه ایمان نه راوړي او د خپل نفس د فایشاتو بنده جوړ شوی دی، هغه تا چرته دغه وخت د فکر نه من نه کړی کنه نو په هلاکت کې به پریوځي. او اے موسی دا ستا په لاس کې څه دي؟ موسی علیہ السلام جواب ورکړو، دا زما همسا ده، زه د دې په تکیا ګرځم، په دې باندې خپل چیلو ته پانی را سندم او نور هم ډېر کارونه دي چې زه د دې نه اخلم. الله ورته فرمایل وګرځودا اے موسی، هو وګرځولا او یو دم هغه یو مار وو چې منډه وهله. الله فرمایل دا راونیسا او یریګه ما، مونږ به دا بیا هغه سکړو لکه څنګه چې وا. او دا خپل لاس دی لکشان په ترخ کې جوخت کړه، زلیدون کې براوزی بغیر د څه تکلیف نه. دا دې منخه ده د پاره د دې چې مونږ ته تخپل لوی نخي خودون کیو. اوس تو فرعون تلاشه، بشکا هغه سرکشه شوی دی. موسی علیہ السلام عرض وکړو، پروردګارا زما سینه فراخه کړې او زما کار زما د پاره آسان کړې او زما د جبې غوټه پرانځي چې خلک زما په خبره پوه شي او زما د پاره زما د خپل خاندان نه یو وزیر مقرر کړه، هارون چې زما رور دی. داغه په ذریعہ زما لاس مضبوط کړه او هغه زما په کار کې شریک کړه د پاره د دې چې موږ ستا پاکي ډېر بیان کړو او ستا ډېر شهرت وکړو. تو همیشه زمون په حال باندې نگران یې. الله او فرمایل درکړې شو هغه څه چې تا غوښتل اے موسی. مونږه بیا یو ځل پتا احسان وکړو. یاد کړه هغه وخت چې کله مونږه ستا مور ته اشاره وکړه، داسې اشاره چې د وحی په ذریعہ کې دی شي چې دا بچي په صندوق کې کېږدا او صندوق په دریاب کې واچوا، دریاب به غاړي ته وګرځوي او هغه څوک به راوچت کړي چې هغه زما او د دې بچي دشمن دی. ما د خپل طرف نه پتا باندې محبت را خور کړو او داسې انتظام مې وکړو چې ته زما په نگرانۍ کې وپالل شي. یاد کړه هغه وخت کله چې ستا خور روانه وا، بیا چې ورغلا نو وای آیا زدرته د هغه چا پته درکړم چې د دې بچي به خپالنه وکړي. دغه شان مونږه ته بیا خپل مور ته ورسولې چې دا غي سترګې در باندې خوږی شي او هغه غمجن نشي. او دا هم یاد کړه چې تا یو سړی قتل کړی وو، مونږه ته د دې مصیبت نه راوستلې او د مختلفو ازمیختونو نمو واړولې او ته د مدین په خلکو کې ډېر کلونه اوسېدلې. اوس ټیک په خپل وخت باندې راغلې. ته اے موسی ما ستانه د خپل کار سره جوړ کړی دی، لاړشه ته او ستارو زما د نخو سره او ګورئ تاسو زما په یادولو کې کمې مکوئ. زی لاړشئ تاسو دوانه فرعون ته، ځکه چې هغه سرکشه شوی دی. داغه سره په نرمۍ خبرو کړئ، شاید چې هغه نصیحت قبول کړي یا ویریږي. دوانو عرض کړو، پروردګارا
زمو سره یره ده چې هغه به په مونږ باندې زیاتې وکړي یا به مو وهي. الله او فرمایل یریږئ ما، زه در سره یم، هر څه اورم او وینم. دواړه هغه ورشي او ورته وایي چې مونږه ستا د رب استازي یو. بنی اسرائیل پرېږده چې زمون سره لاړ شي او هغوی لا تکلیفونه مور کوا. مونږه تا ستا د رب نخ راوړې ده او سلامتیا ده د هغه چا د پاره چې په نیغه لار روان شي. مونږ ته دا خبره د وحی په ذریعه ښودلې شوې ده چې عذاب دې د هغه چا د پاره چې هغه دروغ غني او مخ واړوي. فرعون ویل خنو بیا ستاسو د دوانو رب څوک دی اے موسی؟ موسی علیہ السلام جواب ورکړو زمونږ رب هغه دی چې هر څه ته خپل شکل ورکړو او بیا ورته لار خودله. فرعون ویل او مخکې چې کم نسلونه تیر شوي نو داوی بیا څه حالت وو؟ موسی علیہ السلام ویل داوی علم زما د رب سره په کتاب کې محفوظ دی. زما رب نه خطا کیږي نه هېریږي. هم هغه چې ستاسو د پاره د ځمکې فرش وکړو او پاغې کې ستاسو د تلو د پاره لارې جوړې کړې او د برنې وبرا ورولې بیا داغه په ذریعہ قسمه قسم پیداوار راوستو. خورای او خپل ساروی هم سره وای. بشکا چې په دې کې ډېری نخې دي د عقلمند خلکو د پاره. د دې ځمکې نمونګه تاسو پیدا کړی یې، دې ته به مو واپس بوزو او د دې نه به مو دوباره راو باسو. مونږ فرعون ته خپل ټول نخې اخودلې خو هغه دروغ وګڼلې او انکار وکړو. وی ویل اے موسی آیا ته مونږ ته د دې د پاره راغلې چې د خپل جادو په زور مونږ د خپل ملک نه بهر وباسه؟ خدا مونږ هم ستا په مقابله کې دغه سي جادو راوړاندې کوو. مقرر کړه چې په کم ځای کې به مقابله وي او کله به وي. نه به مونږ دغه مقرري وعده نه خلاف کوو او نه به ته خلاف کوي. په ډاګه میدان ته راوړاندې شه. موسی علیہ السلام وویل د جشن ورځ مقرر شوه. د سخت په وخت کې یعنی پرانا ورځ د خلک راجم شي. فرعون واپس شو او خپل ټولي دوکې موکې راجم کړي او مقابله لراغې. موسی علیہ السلام عین په موقع باندې د مخالف دلی خلکو ته وویل خدای وهلو په الله پوری د دروغ تهمتونه متړی کنه نو هغه به مو سخت عذاب سره نستو نابود کړي. دروغ چې چا هم جوړ کړی دي هغه نامراده شوی دی. د دې پاورې دو سره داغوی په منځ کې اختلاف راغی او پټي پټي مشورې شروع کړې. اخر دا چې خلکو وویل چې دا دوانه خو خامخا جادوګران دي. د دوی مقصد دا دی چې د خپل جادو په زور تاسو د خپل ځمکې او باسي او تاسو د ژوند مثالی لارې چاري ختم کړي. خپل ټول تدبیرونه نن راجمع کړي او په اتفاق سره میدان ته راشي. بس داسې وګڼئ چې نن څوک غالب شو نو هغه وګټلا. جادوګرانو وویل موسی تو غرزوي کو اول مونږ وغورځو. موسی علیہ السلام وویل نه تاسو غرزوي. فورن د هغوی رسي او د هغوی همساګانی د هغوی د جادو په زور موسی علیہ السلام ته داسې ښکارا شوه لکه چې منډي وهي او موسی علیہ السلام په خپل ځل کې ویریدو. مونږ ورته وویل مې ریګا بشکا هم ته غالب یې وغورځوا داسې چې ستا په لاس کې دي. اوس به دا ټول جوړ کړي سيزونه تیر کړي. دوی چې څه جوړ کړي دي دا خو د جادوګر دوکه ده او جادوګر هیڅ کله کامیابې دي نشي خواکو په هر شان سره هوی راشي. اخر دا اوشوا چې دا ټول جادوګران په سجده پرېستل شو او چغې کړي مونږه اومنو د هارون او د موسی رب. فرعون ویل تاسو زما د اجازت نه بغیر په باندې ایمان راوړو؟ معلومه شوه چې دې تاسو مشر استاد دی چې تاسو ته جادو خودلې وو. خدا نو زه اوس تاسو لاسونه او خپې د مخالف طرفونو نه پرې کوم او د کجورو په ډډو باندې تاسو په سولې خېجوم. بیا به تاسو ته پته ولګي چې په موږ دوانو کې د چا عذاب زیات سخت دی او باقی پاتې کېدونکې دی. یعنی چې زه درله زیاته سخت سزا درکولای شم او که موسی. جادوګرانو ورلا جواب ورکړو قسم دې په هغه ذات چې مونږه پیدا کړیو. دا هیڅ کله کېدې نشي چې زمونږه مخې ته دروخانه نه خو دراتلونه ورسته هم مونږه تعالی په صداقت باندې ترجیح درکړو. نو ته چې هر څه کول غواړې هغه وکړه. ته خو د زیاتو نه زیات بس د دې دنیا د ژوند فیصله کولای شي.
مونږ خو په خپل رب ایمان راوړو د پاره د دې چې مونږ ته خپل خطاګانی معاف کړي او دا جادو را ته معاف کړي په کوم چې تا مونږه مجبور کړی وو الله بهتر دی او هغه باقی پات کېدونکې دی حقیقت دا دی چې څوک خپل رب ته د مجرم په حیثیت ورشي داغه د پاره دوزخ دی چې نه به پکې مري او نه به ژوند دی وي او چې څوک ورته د مؤمن په حیثیت ورشي چې نیک عملونه کړی وي نو د داسې ټول خلکو د پاره اوچتي مرتبه دي د همیشه سپرلی باغونه دي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي پاغي کې به هغوی همیشه اوسيږي دا جزا ده د هغه سړي چې پاکواله اختیار کړي مونږه موسی ته وحی وکړه چې اوس شپه پشپا زما بندگان د خپل ځان سره بوزا او په سمندر کې دا غوي د پاره وچ سړک جوړ کړه دا یاره مکوا چې څوک به در پسې رستو در ورسی او په سمندر کې چې تیرېږي نو زړلا یاره مراولا رستو ورپسې فرعون د خپل لخر سره ور ورسېدو او بیا سمندر په هغه باندې داسې ورخور شو لکه څنګه چې د سمندر د ورخورېدو حق وو فرعون خپل قوم بیلاری کړي وو او سملاري ورته نو خودلی اے بنی اسرائیلو مونږ تاسو د دشمن نه تاسو خلاص کړئ او د تور په خې طرف مستاسو د حاضرېدو لپاره وخت مقرر کړو او په تاسو مو منو سلوه نازل کړل کم پاک رزق چې مونږ درکړې دي هغه خورئ او داغه په خوراک کې سرکشي مکوئ کنه نو په تاسو به زما غضب راشي او پچا چې زما غضب راغې هغه بیا غرزیدل پاتې شو البته چې څوک توبه وباسي او ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او بیا نیک روان وي نو داغه د پاره زه ډېر بخښونکی یم او پس وجه ته د خپل قوم نه مخکې په تلوار راغله اے موسی هغه ارزو کړو هغه خو بس په ما پس رستو را روان دي زه تاسو په تلوار راغلم اے زما ربا د پاره د دې چې ته زمانه خوشاله شي الله ورته فرمایل خدا نو واورا مونږ ستانه رستو ستا قوم په ازمیخ کې واچو او سامری هغه گمراه کړل موسی علیہ السلام د سخت غصه او خفګان په حالت کې خپل قوم ته واپس راغی د ورتلو سره ورته وویل اے زما د قوم خلکو آیا ستاسو رب ستاسو سره خوا دې نه کړی آیا پتا سو ډېر زمانه تیر شوې ده آیا تاسو د خپل رب غضب په ځان را وستل غواړئ چې زما د وعده نه مخالف وکړو هغه جواب ورکړو مونږ په خپل اختیار سره ستاسو د وعده نه خلاف نه دی کړی کار داسې شو چې د خلکو کالی په مونږ باندې بوج کړی شوی وو او مونږه هغه غرزولي وو بیا دغه سي سامري هم سو غرزول او داغوی د پاره د یو سخی شکل جوړ کړو او بهر ته راوستو چې دا غینه د سخی پشان आवाज راوتلو خلکو چغې کړې دا د استاسو خدای او د موسی خدای د موسی نه دا هیر شو آیا دوی نه قتل چې هغه نه دوی له د خبري جواب ورکوي او نه د دوی د نفع او د نقصان څخه اختیار لري هارون علیہ السلام هغه ته د موسی علیہ السلام دراتلو مخکې ویلي وو چې اے خلکو تاسو د دې په وجه په فتنه کې اخته شوی یې بشکا تاسو رب خو رحمان دی پس تاسو زما پیروي وکړئ او زما خبره ومنئ خو هغه ته ویل چې مونږ خو به هم د دې عبادت کوو تر څو چې موسی مونږ ته واپس نه ویراغله موسی علیہ السلام خپل قوم لا د زورنی ورکولو نه رستو هارون ته ویل اے هارونه تا چې کله وکتل چې دوی بیلاری کیږي نو ته چا نیولې وې چې زما په طریقه دی عمل نکوو آیا تا زما د حکم خلاف ورزي وکړه هارون علیہ السلام جواب ورکړو اے زما د مور زویا زما ګیره منیسا او د سر وختمه مرا کاګه زما سره خو د دې خبرې یره چې تو براشه او وایبا چې تا په بنی اسرائیلو کې به اتفاقی راوستله او زما د خبرې لحاظ دی ونکړو موسی علیہ السلام وویل او سامریا ستاسو معاملې ده هغه جواب ورکړو ما هغه سیس ولیدو کوم چې د خلکو ته په نظر را نغې نو ما د رسول د قدم ده نخینا یو موټی راوچت کړو او هغه می ورواچو زما نفس ماته سدارنګ کار خخ کار کړو موسی علیہ السلام ورته وویل ښا تزا اوس به ټول ژوند ته دا چغي وه چې مال غوتی مر راوړی او ستاد لپاره د تپوس یو وخت مقرر دی چې دا غینه دی هرگز خلاصې نشته او وګوره د خپل خدای ته دی چې ستا وسره ډیره مینوا اوس به مون هغه سوزو او زره زره به په دریاب کې بهیو اے خلکو ستاسو معبود خو بس یو الله دی
چې داغه بغیر بل معبود نشتا داغه علم په هر څه باندې خور دی اے نبی صلی الله علیه وسلم دغه رنگي د تیرو شو حالاتو خبرونه مونږ ته اورو او مونږ تعالی خاص د خپل طرفنا یو ذکر د نصیحت سبق درکړی دی چا چې د دینه مخواړو هغه به د قیامت په ورځ د ګناهونو لوی بار اوچتوي او دغه ټول خلک به همیشه د دې په سزا کې اختوي او د قیامت په ورځ به دا غوي د پاره د دې جرم د ذمہواری بار ډېر د تکلیف بار وي هغه ورځ چې سور به پک وهلی شي او مونږ به مجرمان په داسې حالت کې په ګیره کې راولو چې د یری د وجنه به دا غوي د سترګو نظر نه لګي په خپل میز کې به پټ پټ وای چې په دنیا کې به تاسو په مشکل سره لس ورځې تیری کړې وي نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه الا بثتم الا يوما مونږ ته معلومه ده چې هغوی به څه خبرې کوي مونږ ته دا هم معلوم دي چې په دغه وخت کې څوک په دوی کې ډېر د احتیاط اندازه لګون کی وي هغه به وایي چې نه ستاسو د دنیا ژوند خو بس د یوې ورځې ژوند وو دا خلک ستانه ته پوس کوي چې په دغه ورځ به دا غرونه اخر چرته ځي ورته وایا چې زما رب تری ریک جوړ کړي او وا بیل وزوي او د ځمکې نه به داسې هموار میدان جوړ کړي چې پاغي کې به نه هیڅ کوګواله او لوړواله او نه ویني په دغه ورځ به ټول خلک د आवाज کوونکی په आवाज باندې نیغ روان دي هیڅوک به د زری همرا کګېدې نشي او आवाज به د رحمان په مخ کې روشي د کشار او پوسار نه بغیر به ته هیڅ نه اوري په دغه ورځ به سفارش فائدمن نوي بغیر د دینا چې رحمان چاته د سفارش کولو اجازه ورکړي او دغه خبره اوریدل خوښ کړي د خلکو وړاندې ورستو ټول حالات پیژني او بل چاته دغه پورا علم نشته د خلکو سرونه به دغه حیو او قیوم ته ټیټیږي ناکام به وي هغه څوک چې په دغه وخت کې د ظلم د ګناه پیټه اوچت کړي وي او څوک چې نیک عمل کوي او هغه مؤمن وي نو دا غسر به د هیڅ ظلم یا حق تلفي خطر نه وي او اے نبی صلی الله علیه وسلم دارنګي مونږ دا کتاب د قران عربي په حیثیت نازل کړي دي او په دې کې مو قسمه قسم سزاګانی او رولې دي د پاره د دې چې دا خلک د غلط عمل نه ځان وساتي یا د دې په وجا په دې کې څه پوهه پیدا شي پس اوچت او بهتر دی الله چې حقيقي بادشاہ دی او ګورا د قران په لوستلو کې تلوار مکوا تر سوچي تا ته داغه وਹੀ پورا در رسیدلی نوي او دعا کوا چې اے پروردګارا مال زیات علم راکړه مونږ د دین مخکي آدم ته یو حکم کړی وو خداغونه هیر شو او مونږه په هغه کې کلکه اراده ونموندله یاد کړئ هغه وخت کله چې مونږه فرښتو ته ویلی وو چې آدم ته سجده وکړای نو هغه ټول سجده وکړه خو یو ابلیس وو چې انکار وکړو نو بیا مونږه آدم ته ویل چې ګورا دا ستا او ستا د خزي دشمن دی حسینا چې دې تاسو دواړه د جنت نه وباسي او تاسو په مصیبت کې اخته شئ بهشکه دلته خو تاسو دا آرام حاصل دی چې نه وږي کېږي او نه بربندېږي نه تګي کېږي او نه دی د نور تاو تنګوي لیکن شیطان هغه په خوګه پسته کې دوکه کړو ورته وویل اے آدمه او خیم درته هغه ونه چې په هغه سره همیشه ژوند او همیشه بادشاہي حاصلېږي اخر دا چې خزي خاون دوانو د هغه بني میوه وخوړه نتیجه دا شو چې فورن داوی د پردې زیونه یو بل تخکاره شو او دوانو خپل ځانونه د جنت په پانو پټول شروع کړل آدم د خپل رب نافرمانی وکړه او د نیغې لارې نه بیلار شو بیا دغه رب هغه غوړه کړو او دغه توبه قبول کړه او هغه ته هدایت وکړو او وی فرمایل تاسو دوانه ډلې یعنی انسان او شیطان د دې زین کوڅ شي تاسو به د یو بل دشمنان یای بیا کچري زما د طرف نه تاسو هدایت درشي نو چا چې زما د دغه هدایت پیروي وکړه نو هغه به نه بیلاری کیږي او نه به بدبخت کیږي او چا چې زما د نصيحت د سبق نه مخواړو نو داغه به په دنیا کې لن تنگ ژوند وي او د قیامت په ورځ به مونږ لوند را پاسو هغه به وایي پروردګارا په دنیا کې خضوع پسترګو لیدونکې وم دلته د زولې لوند را پاسولم الله به فرمایي او
هم دغه رنگي خو زما آیاتونه تا ته در رسیدلی وو او هغه ته هېر کړی وو دغه شان نن تو هېرول کېږي هم دا رنگي مونږ په دنیا کې بدله ورکوو هغه چاته چې هغه د حد نه اوړي او د خپل رب آیاتونه نه مني او د آخرت عذاب زیات سخت دی او زیات باقی پاتې کېدونکې دی نو آیا د خلکو ته د تاریخ د دې سبق نه سه هدایت میلاو نشو چې د دوی نه وړاندې څومره ډېر قومونه مونږ هلاک کړي دي چې دا غوي په برباد شو کلو کې دوی ګرځي را ګرځي په حقیقت کې پدې کې ډېری نخې دي د هغه خلکو د پاره چې صحیح عقل لري چې رستا د رب د طرف نه یو خبره د اول نه فیصله شوی نه وي او د مهلت یو موده مقرر شوی نه وي نو ضرور به د دوی فیصله هم شوی و نو اے نبی صلی الله علیه وسلم دا خلق چې کمی خبري جوړوي پاغه صبر کوا او د خپل رب د حمد او ثنا سره داغه تسبیح وایا دنور خطلونو مخکی او دنور ډوبېدونو مخکی او د شپې په وختونو کې هم تسبیح وایا او د ورځ په طرفونو کې هم شاید چې ته راضي شې او د دنیا د ژوند هغه شان او شوکت ته پورته هم مګورا کم چې مونږ په دوی کې مختلف قسم خلکو لور کړي دي دا خو مونږه دوی لا د دې لپاره ور کړی دی چې دوی په ازمیښت کې واچو او ستاد رب حلال رزق بهتر دی او باقی پاتې کېدونکې دی خپل بال بچتا د منځ حکم کوا او په خپل هم پر پابند وسا مونږ ستانه رزق نه غواړو رزق خو مونږ تعالی درکو او ښه انجام د پرهیزګارۍ دی دوی وایي چې دا سړی د خپل رب د طرف نه خولي نه راوړي آیا دوی ته د پخوانو صحیفو د ټولو تعلیمونو واضح بیان رانغی کچری مونږه د دې قران د راتلو نه مخکي دوی په یو عذاب باندې هلاک کړي وي نو بیا به د خلکو ویل چې ای زمونږ ربا تا مونږ ته یو رسول ولې راونه لګو چې د ذلیل کېدو او رسوا کېدو نه مخکي مونږه ستاسو آیاتونو پیروي اختیار کړي وي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا هر سړی د انجام په انتظار کې دی نو تاسو هم په انتظار کې اوسئ ډېر زر به تاسو ته معلوم شي چې څوک په نیغه لار تلونکي دي او څوک هدایت موندونکي دي